د مردان ضلعي انتظامیه د خیبر پښتونخوا د لوبو ادارې د جنوري په 14مه نیټه د مازوران لپاره د ورځنۍ د لوبو میله تابع کړې وه. دغه مقابلو کې د کرکټ، بیډمنټن او د منډو بشمول نورې لوبې هم شامل وي. یو خو د معاشرې د طرف نه زمونږ د مازوره افراد چې کوم دي نو دا ډېر زیات اګنور کیږي. زمونږ بیا د پښتو د معاشره چې کومه ده نو دا دوی ورته وایي ته مازور یې ته څه کولی شي اورې او په غلطو القاباتو یې بلي. نو په دې وجه باندې زمونږ د مازور افراد چې کوم دي نو دا لږ ډسهرټ شي، هغه د زندګۍ نه هغه زړه تورېږي. نو زه دې ته دا ریکویسټ کوم چې اول سپورټ چې کوم دی نو دا د فیملی د طرف نه پکار دی چې فیملی دوی نه سپورټ کوي نو دوی به ګورنمنټ سره اوچت کړي، دوی به نور NGOs والا به سره اوچت کړي. د ضلعي انتظامي په وینا چې د لوبو میله کې د 3 ضلعو له 100 زیاتو مازورانو برخه اخیستې وه. هر کیل دی مطلب نو هغې دپاره چې کوم سپیشل پرسن وي نو د دې د فټنس چې کوم دی ډېر اهم کردار ادا کوي. یو خو دې فټنس صحیح وي، بل چې دې کوم دی نو هغه معذورتیا بیا نه محسوس کوي او هر کیل د دې دپاره ټیک دی چې کوم کیل دی کولی شي هر کیل. د پاکستان بیورو سټیټسټیک د شمیرو تر مخه پاکستان کې له 12 میلیون سیوا مازوران ژوند کوي چې ورته د زده کړو، لوبو او د معاش ستونزې ورمخې ته دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، مردان.